سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل مینوالو راځي چې وخاندو خبرونه ده او د خبرونه مو ځانګړې کړې ده د خاص کونړ ولسوالۍ زو د خاص کونړ ولسوالۍ ته ګورو چې څوک مو پوښتنې سمې راځوابوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورخي خیر جوړ ورو دا شیم باندې ورو په دې نه چاله مې کې خبرې کوم او نه موږ چې د میډیا خلک موږ د میډیا تر او باسو کنه وس نه زه د میډیا والا نه مرونه که چا پیژندل هم د شنه جبه کې به مو پیږي زه د میډیا ته خیمه تاسو به خرڅ خلک راځي له تاسو ټول نه مننه نه خیر وي ان شاء الله کاریاب سے بسی پر کېته دا وی چې ما د جبې نه وباسي وباسو خدار نوم د څه نوم وو خنوم دی نوم می حزب الله قاضي زاده دی حزب الله قاضي زاده یو ته پوښتنه کوم جواب راکې د چې تاسو کوره چې زمونږ د وس مطابق دا نه چې تاغه انجر پنجر سوالونه مونږ داغه جواب به مونږ سره نه وي خو هغه چې جوبه ولور کې استعمال کیږي دا ور دی ماشاءالله دا راته یو دوه پتری پردي پتری دا راته 15 پیر زر پردو پترو باندې چې د خپل پترو غم وکا خویا و شمسه سمشه اوس یو ماشوم د دورانه ته د دینوم د شمس ته چې شمسه سمشه دا ورور دوانه یو رقم جملې دي خو تیر راته یو وکړه د دې ماشوم نوم د شمس او دورانه کوي او ته چې شمسه سمشه دا ورانی ګورو دا خبره زما بیغدا نه کوم او نه کولې شه دا خو ښکارا معلومه ده چې یا بس زبر څه یم پکې ځکه دا اوس ډیره سخته ده چې شمس او سمشه یو 15 پیره باندې څه کې دا یو پیره چې میته یو دا تاسو په 15 پیرالته سو ځلی خدا څه ده کنه چې په خېشته دی بیا په سر ګرځي دا سپګه ده ځهنه پښتون کې سره تکړه خو تیزه جمله راته نشي ویلې مینوالو خان السلام علیکم ورخي نوم دی د کوم ځای رحمت الله اند خاص نور رسیدونکي رحمت الله یو ته پوښتنه کوم جواب راک ولینه ویغه کوم خواړه دي چې خرڅول ناروا دي خوړل روا دي خرڅول ناروا دي خوړل روا دي باندې اوس براته تیزه جمله راته ویو چې هغه وی دوه پتری پردي پتری دو پتری پردي خی و ټوکه راته وکړه ټوکه به چا په څه وکړو بس دغه وخت یو داسې ټوکه راته وکړه چاپ سي زمونږ پسې وکړه خو وکړه شی وکړه نه چاپ سي ټوکه مکو هم داسې ټوکه هم داسې نو چا شخصیت څه دغه نه کو ښه داسې به تاسو ته زه اوس څه ویم نیمبیاتي به درته ویم ټپې به درته ویم وایي دا مازدیګر چې څنګه تیر شو داسې به تیره شي دا ستا لیونۍ مینه او مازدیګری د خیرې مه کړی او ته به د ناز خیرې کوي رښتیا به شي نه او د مسافرو سوال قبلیږي او که څوک د کوره مسافر وي لاس دې پورته کړي مین ډېر مسافر دې ګوري څه پیغام ورته لري بس مسافرو ته دا پیغام دی که کاروبار سم وي او څه ګزاری کېږي خپلو کورو ته دې راشي خپلو بچیانو او یارانو سره د زندګي تېره کړي پیسې څنګه او پیسې خو نو که خدای ورکولې په کور یې ورکړي که نه والله کې په ایران کې پیدا کړي زه ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دی د کوم ځای رفیع الله د خاص کړو ساره رفیع الله موږ سره چې ډېرې تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي کومه یو راته مول جوابوي چې ډېرې سختې پوښتنې مه کوو اسانه بنده وکړه وایي هغه څه دی چې سترګې نشته خو جاړي هغه څه چې سترګې نشته خو جاړي څه خبره ده چې ښه تیزه جمله راته داسې ویوه که نه وایي دوه پتري پردي پتري دو پتری پردی پتری دو پتری پردی پتری نور نه ورګي نو ول نه ولګي خلک لاس پیره وتی پینځل نشوي دو پتری پتری خی و ټوکه راته نه چاپ څه ټوکه نه کوم دسه ټوکه ټوکه راته نه یاد یو ټپه راته یو ټپې راته نه یاد ډېر مینوال دي ګوري مسافر دي مسافر ته څه پیغام لري بس مسافر که خپل مسافر کې خوشاله او سکار روزګار جوړ خده کني خپل کورون ته راشي او مسافر یې څخه ژوند څه کوي خارج کې
نو سخت کارونه دي او پردی مزدوري ده شاخه کارونه کوي واړه دي خپل وطن دی الله آباد کړي چې د خپل وطن ته راشي د خپل کارونو کې تعلیم وکړي زموږ ډېر ځوانان په اروپا په ترکیه ایران کې سخت کارونه کوي نو ښه خبره ده چې خپل وطن ته راشي د خپل تعلیم وکړي او خپل وطن ته خدمت وکړي ډېره مننه السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره نوم دی او د کوم ځای؟ نوم یې هارون دی د هسکو ولسوالۍ اوسېدونکی. هارون یو تپوس نه کوم جواب برک اوه والله پښتنه داسې ده که نه وایي هغه څه شی ده چې څونه لمبې غونه راکوټې کېږي دا ټیقین مټیق چوغاکه چوغاکه چې لمبې ورکوټې کېږي صابون ته رامخکې شته ولغرېقان ورکو ته راته ویو ښه تیزه جمله راته داسې ووایه که نه وایي دوه پتري پردي پتري جمله خو رال تیزه نه ده یاد خو شعر بدل وي شعر راته ویوه فلم ګورم سپورټ کوم ورزش کوم نه کېږي ستا د خیرولو ډېر کوشش کوم نه کېږي وایي ستا نه پس مې زندګي بدرنګه شوې دا اوس چې ورته هر څومره ورارش کوم نه کېږي یو ټپه هم راته ویوه ټپه راته نه راځه ډېر مسافر دي ګوري هغې ته څه پیغام دی مسافرو ته دا پیغام دی چې الله چې چېرته هستی الله مو هلته آباد لره او خدای دې زموږ افغانستان جوړ کړي چې ټول دلته راشي او دلته کارونه وکړي ستا خو خپله نیت نشته چې لاړ شي والله خارج ته مې نیت دی نورو ته څنګه وایې چې راشه ته خپله ځې نو چې افغانستان جوړ شو انشاءالله دلته به مکتب نه فارغه شو دلته به یو ځان ته کار روزګار پیدا زه الله د افغانستان جوړ کړي چې ته خارج له لاړ شې مینهوالو دلته مې یو بل ورور تر څنګ دی نه تپوس کوم وروره نوم دی او د کوم ځای نوم مې سباوون دی او د خاص کونړ ولسوالۍ سباونه یو تپوس نه کوم جواب به راکړي او وایي هغه څه شی دی چې د اوسپنې نه کلک دی او د ګل نه نازک دی کمبله ښه تیزه جمله راته وایي دوه پتري پردي پتري دو پتری دو پردی ښه یو شعر راته ویوه شعر راته نه یوه ټوقه راته وکړه یو بیت راته ویوه مونږ تعلیم نه رادوخ به دې اورېدلي یوه ټپه راته ویوه نسوار باره کې دې پوښتنې وکړه چې څه پیدې لري نه لري دا ډېر ملګري وایي چې دې نه نثارو باره کې تپوس وکړه چې څه پیدې لري نثار څه پیدې لري څه ګټه لري نسوار ذهني دماغ ذهن لا ښه دی نه ذهن خراب دا خو تاوان شو دا خو ګټه نه ده که نه موږ یو ګټې راته وي دا خلک وایي دا د نسوارو ګټې وي دا هم ملنګۍ نشه ډېره مننه وروره نوم دی د کوم ځای د نوم ارمان دی او د کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی خاص کونړ ولسوالۍ ارمان یو تپوس نه کوم جواب یې راکړي چې زموږ د مطابق ولې نه وایي هغه کوم خوراک دی چې خرڅول یې ناروا دي خوړل یې روا دي ولاکه پې ښه یوه ټپه راته ویوه ټپې ماته نه دي شعر را دې مړه نه دي یوه ټوکه راته زه یو شعر به وي شعر وایي ځان در نه ورک دی کو د ځانه ورکې نن سبا نه ښکارې جانانه ورکې او د یارانې مې درته څه ویلي د هغه ورځې مسلمانه ورکې مسافرو ته څه پیغام لري ډېر مسافر دی ګوري مسافر ته بس څه به وي مڼه چې کارونه یې ښه دي موږ نه یادې څه به ولې وي ته څه چې پیسې ځان له وګټلې پیغامونه به زه ورکوم ځان له وګټلې او موږ دې نه وروره نوم دی د کوم ځای نوم مې یاسر د خاص کونړ د خاص کونړ یو تپوس نه کوم جواب یې راکړي بلې وایي هغه څه شی دی چې اوبه له ورکې استعمال کېږي اوبه له ورکې استعمال کېږي اور دی تیزه جمله به راته داسې ووایه که نه وایي دوه پتري پردي پتري
دو پتری پردی پتری دو پتری پردی پتری څو ځلې درته ویم 15 پیره درته 15 پیره یاره دینه پاتې راشم درته خی وټه پراته څنګه ټپه ته وکړم څنګه ستا خوښه او یا شوکي مکړې لرې ګرځئ ای بس د ښکلا په ځوانۍ اور ولګېدو نه بس ډېر ښه ډېر یاره دا میګ ممزدې ته وسپارم چې بس پرېږده نوره تاسې خفه نه شئ یاره نه 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 زلې ونې به ګرځېدم لکه مجنون ورپسې جانانه ډېر ډېر مې جړلې دې پرون درپسې زلې ونې به ګرځېدم لکه مجنون ورپسې جانانه ډېر ډېر مې جړلې دې پرون درپسې که دې دا حسن نه وې نو مینتوب به نه و که جدایي دې نه وې نو لیونتوب به نه و زه د میږي په شانتې کومه میږتون درپسې جانانه ډېر ډېر مې جړلې دې پرون درپسې او چا بې جرمه عدالت لیدلی نه دی ما د ښکلو محبت لیدلی نه دی دا صادق چې ځان ته وایي دا دروغ دی ما په ده کې صداقت لیدلی نه دی د غیرت تمتې مه کوه زړګي او ستا د یار مې څه غیرت لیدلی نه دی دی چې مس په دنیا ګرځي ګرځي دی شي او د ګزار پړ رسا خوړلی نه دی نو ښه سوچ فکر ورته وکړه مجلس والا بې د سختې چا راحت موندلی نه دی او ورته مه ګورئ نظره چرته نه شي یار د کوره چرته نه دی راوتلی لیونی به په دنیا نه ګرځېدلی لیونی به په دنیا نه ګرځېدلی ما چې ښکلې سترګې ستا نه وې لیدلی بې کجلو سترګې تورې د صنم دي بې کجلو سترګې تورې د صنم دي نور صفت یې درته زه نشم کولی لیونی به په دنیا نه ګرځېدلی لیونی به په دنیا نه ګرځېدلی ستاسو خواهش وه ډېره مننه ډېره مننه د ودان ټي وي یوټیوب چینل مینوالو په دې هیله چې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې زموږ خپرونه خوښه شوې وي ان شاء الله نور خپرونې به هم دغه شانه کوو ټولو ولسوالو ته به ځو او هلته به د خلکو سره خپرونې کوو نو د دې نه وروسته موږ له راکړئ اجازت او د داسې ښکلو ښکلو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د الله په امان